جنگ جوړ دی د بوډۍ مور په کوټه مزې راکاږي جنگ جوړ دی د بوډۍ مور په کوټه مزې راکاږي وران شوي رونو یو بل ته په شپه مزې راکاږي مننه او کور بیل شو حجره بیله شوله پاتې مخبره ده کور بیل شو حجره بیله شوله پاتې مخبره ده راځئ اوس به د مړ پلار په سینه مزې راکاږي مننه کور بیل شو حجره بیله شوله پاتې مخبره ده راځئ اوس به د مړ پلار په سینه مزې راکاږي او ولس راټولول د هر چا کار نه دی لاليه ولس راټولول د هر چا کار نه دی لاليه تسبو کې میرا مشر دی نو دوه مزې راکاږي چا میټر باندې څوک پکې کونډې اچوي د جوماتونو په اول صف کې ډاکوان ولاړ دا چې منبر باندې د لور د حق خبره کوي د دې مولا جوړ خانان د اجازې لاندې منم جړا سره زړګې سپکېږي هو هر ځای نه جاړو سړی سپکېږي نور د غرض یاران د زړه وباسم ځانونه وښایه چې ځای سپکېږي. سلامونه ملګرو، ستاسو ملګری نازک خان یم او دغه شعرونه د ګران ملګري ضیاء الرحمن شباب صاحب زما چې څومره خیال دی مونږ په سپرلي کې راغلي وو دغه د سپرلي موسم شروع کېدو یو خپرونه مو تیر هم په داسې ګرمۍ په حالاتو کې کړې وه او دا ځل بیا را روان شو. شباب صاحب ډېر ښه شعر لیکي او ما غوښتل چې نوي شعرونه ترې ریکارډ کړو او له تاسو ملګرو سره شریک کړو. نو د وصال مازدیګر دی دغه لمر په دغه سپېردادانو پناه شوی دی نو غواړو چې د خبرو په ځای باندې شباب صاحب نه خواږه شعرونه واورو ځکه چې شباب صاحب پېژنګلو هم موږ ستاسو سره کړی دی چې چېرته پیدا شو چېرته ژوند کوي کار روزګار څه کوي د دغې هر څه نه خبر یې نو تاسو اکثر شعر ته د که زما لیوالی نو راځئ شباب صاحب نه خواږه شعرونه اورو. شباب صاحب سلامونه. وعلیکم السلام. ډېره مننه نازک خان وروره ستاسو د یاسر ډېره زیاته مننه چې یو ځل بیا تر ما راغلی او مینه هم زما ترخوا راوړه او ستاسو د کتونکو هم ډېره مننه چې زموږ دغه شعرونه اوري او موږ برداشت کړي. ډېره مننه. ډېره زیاته مننه. بس یاسر هغه ورځ هم ګیله من وکړه چې یاره شباب صاحب له لاړې زه هم خبر نه کړم نو ما ویې وروره ستا کارونه هم ډېرو خو نن مې د وخته خبر کړی و چې هلکه شباب صاحب له به ځو او بیا به کار له ځمه نو په دغې سوچ را روان شو چې شعرونه واورو او هغې هم واوري او د ده د ګیله هم ختمه شي. بلکل جی اوس دغه شعرونه چې کوم دی یاسر ته د اولني شعرونه ډالۍ چې انتظار و مایوسي و شوګیرې وې انتظار و مایوسي و شوګیرې وې د بېللې مینې دغه خاطرې وې او موږ د خپلو خولو لاره منتخب کړه د پیسو ګټلو ډېرې طریقې وې موږ د خپلو خولو لاره منتخب کړه د پیسو ګټلو ډېرې طریقې وې او د نشو او تماشو په حق کې نه یو 400 وال یو زموږ هسې سترګې سرې د نشو او تماشو په حق کې نه یو 400 وال یو زموږ هسې سترګې سرې وې او نور شعرونه چې د کمو وسایلو زمانې ته به د خیالو د کمو وسایلو زمانې ته به د خیالو خلوصو نو د خلکو یارانې ته به د خیالو او بیخي لکه زما چې په رګ رګ باندې خبر وه بیخي لکه زما چې په رګ رګ باندې خبر وه زما د ناخوانده مور تجربې ته به د خیالو بیخي لکه زما چې په رګ رګ باندې خبر وه زما د ناخوانده مور تجربې ته به د خیالو او رسا لکه چې پرخه د ګلاب په مخ سینګار وي د چا د ننګو د سر خولې ته به د خیالو او د مینې هر ګوټ پیر کې به د سر ته خطره وه د مینې هر ګوټ پیر کې به د سر ته خطره وه هرمانه د حالاتو تقاضې ته به د خیالو او زمونږ په الوتي رنګ خاموشه وه شبابه د خپله ځانه ورکې عینې ته به د خیال دوه شعرونه دې نه مخکې یم چې په بېوسۍ کې مې ناشنا تجربه هم کړې ده په بېوسۍ کې مې ناشنا تجربه هم کړې ده او په خپل قسمت مې د اشنا تجربه هم کړې ده او ستانه بغیر مې زندگی مړه بس هو ته مې هېرېږي نه ما دا تجربه هم کړې ده مننه. د ژوند د تېرولو فارموله مې ورله ورکړه مین مې کړو د صبر اجازه مې ورله ورکړه او لالي مې د الوتي رنګ کیسه شروع کوله پیغور یې راکوه خو آینه مې ورکړه لالي مې د الوتي رنګ کیسه شروع کوله پیغور یې راکوه خو آینه مې ورله ورکړه پردی وه نو بېسوکه او بربنډه مې غوښتله
چې خپله وه نو سپینه لوپټه مې ورله ډېر ښه یاره دا بیا ووایه یاره ډېر ښه شعر دی پردی وه نو بېڅوکه او بربنډه مې غوښتله چې خپله وه نو سپینه لوپټه مې ورله ورکړه دې ځینو ته مې دومره سینه راښکله چې چپ شه چې نه رسېده سر ته مې چپه مې ورله دې ځینو ته مې دومره سینه راښکله چې چپ شه چې نه رسېده سر ته نو چپه مې ورله ورکړه رواجو بېوسي وه پیغورونه زندګي وه رواجو بېوسي وه پیغورونه زندګي وه بلا وه را په غاړه وه اوږه مې ورله ورکړه او کافرو چې د مینې نه منکرو نه منکرو کافرو چې د مینې نه منکرو نه منکرو د څومره آیاتونو حواله مې ورله ورکړه ډېر ښه یاره دا هم بیا ووایه کافرو چې د مینې نه منکرو نه منکرو د څومره آیاتونو حواله مې ورله ورکړه او د مینې جاګیردارو سره نور څه وي شبابه ځواني وه به د حسن نظرانه مې ورله ورکړه ستا د سقراط په رنګه کار کوي مازغه روپۍ ده مونږ کمقل یو زمونږ د بخت اوده روپۍ ده او د ژوند بازار کې هر یو کار کېږي کالدارې غواړي د ژوند بازار کې هر یو کار کېږي کالدارې غواړي حسن په 10 روپۍ دی مینه په 8 روپۍ ده او دا چې د ده دپاره هر ځای کې طلاق غورځوي چا راته وي چې دې سړي سره د 2 روپۍ ده دا چې د ده دپاره هر ځای کې طلاق غورځوي چا راته وي چې دې سړي سره د 2 روپۍ ده او زه دیاړي نه پرېږدم او ته خپله پښتو نه پرېږدې ګنې زموږ ترمنځ د لار خرچه 80 روپۍ ده او دې صمدي به د په اوبو ځان مړوو اوس صمد خان شو د بوتل وسخي اوبه روپۍ ده دې صمدي به د لختي په اوبو ځان مړوو اوس صمد خان شو د بوتل وسخي اوبه روپۍ ده او نه پرې رانجه کېږي شبابه نه پرې بل سنګار نه پرې رانجه کېږي شبابه نه پرې بل څه سنګار منم چې جیب کې به مې وي خو مړه 100 روپۍ ده ښه دا ویمه خو دې نه مخکې یو غزل ویمه چې دا به بیا ډېرو کې ارمان کشتۍ ته نه راخېږي د نوح زامن د امتحان کشتۍ ته نه راخېږي چې کومو خلکو د سیلاب پیشنګویي کړې ده همدا سړي د باچا خان کشتۍ ته نه راخېږي او چې خپلې غوښې پسې ونه خورې نو چېرته کېږي سی به په خپله خو میان کشتۍ ته نه راخېږي چې خپلې غوښې پسې ونه خورې نو چېرته کېږي سی به په خپله خو میان کشتۍ ته نه راخېږي او مونږ د کڼکو ډبې واغستو اعلان دې وشي څوک دې په بل نیت او ګمان کشتۍ ته نه راخېږي او مونږه د درد د احساساتو نه نغمې جوړوو شبابه څنګه به یاران کشتۍ ته نه راخېږي خالي لاسونه پاتې شوم چې دنګو پسې ګرځم خالي لاسونه پاتې شوم چې دنګو پسې ګرځم همداسې په دار ښه یم چې بې ننګو پسې ګرځم او یاران د غرض دومره دي چې شمار یې رانه هېر دی هر وخت یې د کټونو سستو لنګو پسې ګرځم یاران د غرض دومره دي چې شمار یې رانه هېر دی هر وخت یې د کټونو سستو لنګو پسې ګرځم او دا ځل به یو تصویر د جانان سترګو له وباسم تر څو به د زړه سړیکو له په بنګو پسې ګرځم او احساس ستا د وربل د خوشبویو تازه کومه سنګل باندې اکدمه په لونګو پسې ګرځم او زما د پښتنې مینې احساس به سنبال نه کړي شبابه بیا هم زما په زړه تنګو پسې ګرځم تا چې ویل چې رقیبان د اجازې لاندې دي شکر دی اوس خو مې پیریان د اجازې لاندې دي او دغه کوڅې ته زه پرانسته ټنۍ ځکه ځمه دا لوی واړه مې د جانان د اجازې لاندې دي دغه کوڅې ته زه پرانسته ټنۍ ځکه ځمه دا لوی واړه مې د جانان د اجازې لاندې دي او دا چې منبر باندې د لور د حق خبره کوي د دې مولا جوړ خانان د اجازې لاندې نه دا چې منبر باندې د لور د حق خبره کوي د دې مولا جوړ خانان د اجازې لاندې دي او اوس د پرېمالګي دوړوي اوس مې درد نه تنګوي اوس مې زخمونه د درمان د اجازې لاندې دي او په خپل غزل مې د ښایست د دنیا پیره کړلې بیا مې لفظونه مریدان د اجازې لاندې دي ښه شوله هغه خلک هم د زخرو درد ته جاړي د کومو خلکو چې ماران د اجازې لاندې دي نو د شباب مینه د خوراک په محبت ژوندی دی په دې خبره یاران د اجازې لاندې دي له خوا سره د اوښکو د سیلابه ځمه بدنصیبي نه ده چې تږې د دریابه ځمه مور او پلار خم خواږه یاران جانان وطن پرېږدمه
مور او پلار خم خواږه یاران جانان وطن پرېدمه پردي وطن ته بېوسۍ ستا د عذاب وزمه او د یار د ویرې ملاقات ملګرو خوند ځکه کړي سترګو کې یو خوابل خواګوري وایي شا وزمه ډېر ښه دی یاد د یار د ویرې ملاقات ملګرو ځکه خوند کړي سترګو کې یو خوابل خواګوري وایي شا وزمه او بیا یې په نیمه شپه رڼا وکړه پیزار لټوي ما ته یې شل ځله ویلي چې سبا وزمه او حیران په دې یم غنم رنګو پښتو وپېژنده نن یې په ډک محفل کې ووایي چې شبا وزمه که په دلیل شوه نو سقراط به راته هم غلی شي که په دلیل شوه نو سقراط به راته هم غلی شي خو بس زموږ د ګمنامۍ په شا روپۍ هم ده که په دلیل شوه نو سقراط به راته هم غلی شي خو بس زموږ د ګمنامۍ په شا روپۍ هم ده دا ځینې عقیدت د ځینې عقیدت شاته ضمیر مړ وي سپی وفادار دی خو د سپي سره لکۍ هم ده ډېر ښه دی چې ډوبېدم نو مطمئنم چې یاران ولاړ دي دوی خو زما د غرقېدلو په ارمان ولاړ دي خدایه دوی وبخه د مینې محبت له مخه دا کم کسان چې په قطار کې د جانان ولاړ دي او د چا میټر باندې څوک پکې کونډې اچوي د جوماتونو په اول صف کې ډاکوان ولاړ د چا میټر باندې څوک پکې کونډې اچوي د جوماتونو په اول صف کې ډاکوان ولاړ دي او دغه غزل دی چې ستا چې زما په لور باڼه ودرېږي خدای کو خبرو کې مې خوله ودرېږي او دا خو مې زړه دی هغه خو هم کندې شي چې کوم سړک باندې اوبه ودرېږي دا خو مې زړه دی هغه خو هم کندې شي چې کوم سړک باندې اوبه ودرېږي او مونږ یې ټول په یوه ساه یاد کړلو اوس چې خبرې کړي په زه ودرېږي او دغه سړی د خوله په واک کې ساتي نور ستا خبرې راته نه ودرېږي دغه سړی د خوله په واک کې ساتي نور ستا خبرې راته نه ودرېږي او د پیړې ټپ سره ورمنډه کړمه ما ته اکثر په تناره ودرېږي د پیړې ټپ سره ورمنډه کړمه ما ته اکثر په تناره ودرېږي ویل یې لاس به رانه نه تاوهي سبا به ما باندې ویښته ودرېږي زړه کې به زنګ نه و سرونو کې به کرکه نه وه که په دې خلکو کې د مینې جذبه سپکه نه وه او ما پښتو پرېښې وه درتلم منا مې هم پرېښې وه ستا بېروخي وه د قدم لاندې مې ځمکه نه وه او که ښایستونو د سرونو قرباني غوښتله په الفتونو باندې یو کفره ورکه نه وه که ښایستونو د سرونو قرباني غوښتله په الفتونو باندې یو کفره ورکه نه وه د ماتو زړونو د ازار لحاظ یې هم نه کوو هغه په خپل حسن مغروره وه په مکه نه وه او شبابه اوس ځکه د پنجو په سره نه ګرځمه زړه کې مې زور و خو په کور کې مې عادکه نه وه چې له دومره انتظاره سړی نه مري چې پوره نه وي نو یاره سړی نه مري نن مې ولیدل چې څنګه سړی مړ شي ما به وی چې له ګفتاره سړی نه مري جړېدل وي رنځېدل وي کړېدل وي محبت کې په قلاره سړی نه مري جړېدل وي رنځېدل وي کړېدل وي محبت کې په قلاره سړی نه مري بیا نه مري او نه رغېږي دا رښتیا دي ستا د سترګو د ګزاره سړی نه مري او د شملو سړی له ځانه سره بیایي د پښتو جنګ کې بیکاره سړی نه مري د شملو سړی له ځانه سره بیایي د پښتو جنګ کې بیکاره سړی نه مري او نظاره وجني نظر یې پکې مړ دی تا خو وی چې له خماره سړی نه مري او ماشومتوبه که پیري وي که شباب وي د ارمان د ژوند په لاره سړی نه مري د خپلو ګناهونو کفاره دې سړی وکړي د خپلو ګناهونو کفاره دې سړی وکړي ګزار ته څه حاجت کوي ګزاره دې سړی وکړي او یا مینه وکړي یا د مینان خپلو کې یو کړي دوه لارې دي نو خامخا یوه دې سړی وکړي یا مینه وکړي یا د مینان خپلو کې یو کړي دوه لارې دي نو خامخا یوه دې سړی وکړي او د ګاډو د هړتال خبره هسې منځته راغله د ګاډو د هړتال خبره هسې منځته راغله مطلب د بهانې دا دی چې شپه دې سړی وکړي مننه او چې ښکلي د ګاډو د هړتال خبره هسې منځته راغله مطلب د بهانې دا دی چې شپه دې سړی وکړي نو چې ښکلي څومره ډېر وي نو محفل پرې نه تنګېږي څه ګرانه نه د خیر دی تجربه دې سړی وکړي
چې ښکلي څومره ډېر وي نو محفل پرې نه تنګېږي څه ګرانه نه ده خیر دی تجربه دې سړی وکړي او شبابه چې زمونږ په ګریوانونو پورې خاندي په خپل ګریوان کې لوږه تماشه دې سړی وکړي عقل په ځمکه ساتو فکر په اسمان ساتو چې په دې دومره غریبۍ کې هم جانان ساتو او منګه د مینې په روزګار کې ګټه نه ده کړې مونږه د ښکلو خلکو